د ګناه پیټ دې را پنډ کړه سرګردان دې کړم ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم د ژوند لار سرګردان دې کړم وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. ای لاله دې دنیا ستړی ستومان د ژوند لار څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمند د عالم څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمند د عالم خپل عمله څه بدرنګه او ارزانه دې کړم ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت او د خوشحالي جامې په تن ولرئ. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د ګناه پیژندنه او د ګناه ازرار او نقصانونه. ګناه هغه څه و چې زموږ مور او پلار آدم او بیبي حوا علیهم الصلاة والسلام یې له جنت څخه چې د خوشحالي د نعمتونو او د راحتونو کور دی، د دنیا کور ته چې د خفګان د ستونزو او د تکلیفونو کور دی راوویستل. اگر که ځینې فقهاو زموږ مفسرینو هغه ته لغزش هم ویلی دی. ولې ابلیس له آسمان څخه ځمکې ته راوغورځول شو، لعنتي وګرځید، د الله تعالی له رحمت څخه بې برخې شو، شکل بدل شو او باطن تباه شو، الله ته د نږدېوالي پر ځای د هغه له رټنې او لرېوالي سره مخ شو، او د هغه د تسبیح او د تقدیس ویلو په ځای د کفر او شرک په دام کې ونښتلو. دا ټول د څه وجې نه؟ د ګناه د وجې نه. د نوح علیه السلام په زمانه کې د ځمکې د مخ اوسیدونکي په څه سبب د اوبو طوفان غرق کړل؟ د ګناه په سبب. هغه کوم څیز و چې د هغې په وجه د عادیانو په قوم تیز باد راولګېد، په ځمکه یې وویشتل، تباه یې کړل او د خرما د پرېوتو ډډونو په څیر وګرځېدل. د څه له امله د سمودیانو په قوم چیغه وشوه چې د هغوی زړونه یې وچول او له مخې تباه شول. په څه سبب باندې د صدوم قریه او د صدوم کلی آسمان پورې اوچت شو او بیا الټه ځمکې ته راوغورځولی شو او د هغه خلکو د پاسه د کاڼو باران وشو. په څه وجه د مدین په خلکو د سوري په شکل د ورېځې عذاب راغی او اور د ورېځې نه په دوی راښکته شو او دوی یې وسوځول. هغه څه شی و چې د هغه له امله یې فرعون او د هغه قوم په دریاب کې ډوب که. ولې قارون سره د کور شتمنۍ او کورنۍ په ځمکه کې ښخ شو؟ د څه شي په وجه پر بني اسرائیلو باندې بیلابیل آفتونه راپرېوتل. کله به ووژل شول، کله به بندیان شول، کله به کورونه وران شول او کله به ظالم بادشاه او په هغو باندې مسلط شه او کله به له خپل وطن څخه جلا وطن شول. د دې ټولو پیښو او د دې ټولو عذابونو سبب ګناه و. الله رب العزت دې موږ د ګناهونو نه وساتي. الله رب العزت دې تل لپاره موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. د الله رب العزت په کلام کې دا خبره ډیره واضحه ده چې د بدو بدله بد دي. دا یو عامه قاعده ده چې الله رب العزت فرمایي من یعمل سوءا یجز به. څوک چې بد کار کوي د هغه په سبب به هغه ته سزا ورکول کیږي. امام قرطبي رحمه الله په احکام قرآن کې لیکي چې د جمهور علماو نظر دا دی چې دا آیت د دې آیت لفظ عام دی، دا کافر او مؤمن دواړو ته شامل دی. یعنی کافرانو ته هم د خپلو بدو عملونو نه سزا ورکول کیږي، مسلمانانو ته هم په خپلو بدو عملونو باندې سزا ورکول کیږي. امام ابن کثیر رحمه الله
هغه په خپل تفسیر کې لیکي دغه مصیبتونه په دنیا کې چې په چا باندې مصیبت راځي کړاو راځي نو چې چاته په دنیا کې سزا ورکول کیږي هغه به د خپل عمل په سبب وي دا د رسول الله وینا هم ده مسلمان ته تکلیف رسیدل د هغه د ګناهونو لپاره کفاره ګرځي او الله تعالی ته چې کوم خلک ډیر نږدې دي د هغوی بدی آخرت ته نه پرېږدي بلکې له دنیوي مصیبتونو رنځونو کړاوونو سره یې مخ کوي تر څو آخرت ته د ګناه له پیټې نه سپک او پاک لاړ شي نو چې کم تکلیفونه کم کړاوونه موږ ته زموږ د ګناهونو د وجې نه موږ ته رارسیږي الله دې په هغه باندې موږ ته صبر نصیب کړي داسې نه چې په دنیا کې موږ ته کړاو راورسیږي مصیبت راورسیږي او په هغه باندې صبر ونه کړو ناشکري وکړو چې په دنیا کې هم په کړاو او په آخرت کې هم په مصیبت کې اخته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب یصیبه بنده د هغه ګناه په وجه چې کوي یې له روزي څخه محرومیږي یعنی د ګناه په وجه به الله ستا په رزق کې ستا په روزي کې کموالی راولي همدارنګ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي انی لا احسب الرجل ینسی العلم کما تعلمه للخطیئة یعملها ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي زه دا باور لرم چې یو سړی په ګناه کولو سره هغه علم هیروي چې هغه علم یې زده کړی دی نو دا د ګناه ټول ازرار یو عمده ضرر او عمده نقصان د ګناه دا دی چې د علم څخه محرومتیا چې د ګناه په وجه باندې به الله تعالی د علم نه محروموي امام ابن قیم الجواب الکافي لمن سأل عن دواء الشافي کې دا ټول ذکر کړي دي ځکه علم نور او رڼا ده چې الله رب العزت یې د بنده په زړه کې اچوي دا د الله صفت دی خو ګناه دغه رڼا مړه کوي کله چې امام شافعي رحمه الله د امام مالک رحمه الله په وړاندې د درس او لوست په مجلس کې کیناست نو د هغه د پوهې پوروالي او هوښیارتیا ته حیران شو او داسې ورته ویل انی ارى الله قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي زه وینم چې الله ستا په زړه کې رڼا اچولې ده نو هغه د ګناهونو په تیارۍ سره مه مړه کوه هغه څوک چې ګناه کوي هغه علم او هغه زده کړې چې هغه کړي الله رب العزت به د هغه علم او د هغه زده کړې نه محرومه کړي په ځانګړې توګه هغه زموږ طالب العلمان ورونه چې هغوی اسلامي زده کړې کوي د الله رب العزت کلام لولي د محمد رسول الله احادیث ولي د فقهاو مجتهدینو اقوال او فقه لولي نو هغوی باید د ګناه نه ځان وساتي د ګناه نه ځان بچ کړي ځکه علم او زده کړه رڼا ده او ستاسو په ګناه باندې به الله دغه رڼا ستاسې په زړه کې مړه کړي او تاسې به له علم نه محرومه کړي همدارنګه هغه څوک چې ګناهګار وي تل لپاره ګناه کوي هغه به له ویرې او وحشت سره مخ کیږي د ګناه په وجه د انسان په زړه کې د ده او د پروردګار ترمنځ وحشت او نااشنایي پیدا کیږي او د هغه د قرب او اطاعت له مزې څخه بېبرخې کیږي نو بیا که هغه د ټولې دنیا خوندونه هغه ته ورکړی شي نو هغه پخوانی حالات هغه ته نشي رسیدلی همدارنګه د ګناه په وجه انسان له نورو خلکو څخه نااشنا کیږي او په ځانګړې توګه له نیکانو څخه چې بیا د هغوی په ناستې د زړه تنګیږي چې نیکانو سره کینی او څومره چې نااشنایي او وحشت زیاتیږي په همغه اندازه له هغوی له ګټو او برکتونو څخه بېبرخې کیږي هغه څوک چې ګناه کوي د هغه د هغه د پروردګار په منځ کې د کومه رابطه نه وي الله سره نااشنا وي او همدارنګه د نیکانو په مجلسونو کې هغه تنګیږي ځکه هغه تل لپاره په فحشا او منکراتو ګناهونو کې اخته دی نو چې د الله نه نااشنا شوې د نیکانو په ویناو باندې د علماو په ویناو باندې د ستا زړه تنګ شه د دیو په مجلسونو کې تا ته زړه تنګوالی راغی نو لاړې تباه شوې دنیا دې تباه دی آخرت دې تباه دی الله رب العزت دې موږ ته د هغه عملونو توفیق راکړي چې موږ الله ته نږدې شو تل لپاره د الله ویره زموږ په زړونو کې پرته وي الله سره آشنا شو د الله نااشنایي نه ځان وسات همدارنګه د نیکانو مجلسونه د علماو مجالس د علماو د خبرو اوریدل زموږ په ورځني ژوند باندې مثبت تأثیرات کوي دیو سره علاقه پیدا وکړئ علماو او اهل الله سره ناسته پاسته وکړئ تر څو د دیو په واسطه تاسو الله سره اشنا شئ
او که په ګناهونو کې اخته یئ توبه و استغفار نه وي نو الله له به م لرې شئ د نیکو خلکو نه به م لرې شئ بیا به دنیا و آخرت دواړه رسوا او ذلیله وي. همدارنګه د ګناه په واسطه باندې انسان د سختیو مشکلاتو مصیبتونو سره مخ کیږي چې دا هم ضرر او نقصان د ګناه دی. الله رب العزت په صورت طلاق کې فرمایي ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا. څوک چې د الله څخه وډار شي د الله څخه وویرېږي تقوا او د الله ویره اختیار کړي نو کارونه به یې ورته آسان کړي. خو د دې برعکس څوک چې الله تعالی څخه نه ویرېږي د الله ویره د هغه په زړه کې نه وي او د رب العزت نافرمانی کوي نو الله تعالی به یې کارونه مشکل او سخت وګرځوي. دا د الله وینا ده. نو راشه ګناه پرېږده، بدبختي پرېږده، فحشا پرېږده، الله ته متوجه شه. په هغه څیزونو باندې عمل وکړه چې الله تا ته امر کړی او د هغه څیزونو نه ځان وساته چې الله ته د هغه نه بند کړی، چې الله رب العزت د دنیاوي ژوند هم درته ښایسته کړي، د کړاوونو د مصیبتونو نه دې وساتي او د آخرت ژوند یې هم پروردګار درته ښایسته کړي. تاسو وینئ یو فاجر او بدکار انسان چې تل لپاره په معصیت او په ګناه کې اخته وي که د بدن په لحاظ سره هغه ډیر هم قوي وي خو د اړتیا او سختی په وخت کې هغه کمزوری شي، الله یې د سختی سره مخ کي چې بیا خپل ځان نشي خلاصولی. د روم او د فارس کافرانو ته وګورئ چې څومره د مضبوطو بدنونو خاوندان ول خو د سختی په وخت کې د ایماندارو صحابه و کرامو په مقابله کې هغوی پاتې راغلل او له ناکامي سره مخ شول. دا ځکه چې د مؤمنانو بدن او زړه قوت لري د هغو الله مل دی او الله رب العزت کارونه آسانه کوي. نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو ګناه پرېږدئ، ګناه نن ټول پیژنئ. په هغه څه باندې چې الله ناراضه کیږي هغه پرېږدئ، په هغه څه باندې چې د الله رسول ناراضه کیږي هغه پرېږدئ، الله ته مخ واړوئ. د الله ویرې ته په خپل زړونو کې ځای ورکړئ، تقوا ته په خپل زړونو کې ځای ورکړئ. او که په ګناهونو باندې اخته یئ شپه ورځم او ساعت هم په ګناه کې تیریږي په دنیا کې به هم ستاسو دپاره آرام او سکون نه وي، د دنیا ژوند به هم په ذلت او په بدبختي او کړاوونو کې تیریږي او په آخرت کې به هم د الله په حضور کې سرښکتي او شرمنده بیا ولاړ وي، الله ته به بیا ځواب نشي ویلی او هلته د الله نه څه پټیږي هم نه. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو عملونو توفیق راکړي، د هغو عملونو توفیق چې په هغه باندې الله زموږ نه راضي کیږي او الله رب العزت دې تل لپاره موږ د ګناهونو نه وساتي. همدارنګه زموږ خویندې زموږ اولاد دې الله د ګناهونو نه وساتي چې رب العزت د عذاب او د لعنت نه بچ شو. همدارنګه د ګناه په واسطه باندې د انسان د مسلمان انسان زړه تیاره کیږي او هغه زړه مړ کیږي. ګناهګار انسان په زړه کې تیاره مومي او داسې احساس کوي چې ګویا په زړه کې شپه او یا ترږمۍ موجوده ده او زړه ته یې دغه تیاره داسې ښکاري لکه په سترګو کې چې حقیقي او حسي تیاره ویني. دا ځکه چې د الله اطاعت او د الله تابعداري رڼا ده او ګناه تیاره ده، د دغې تیارې اثر له زړه څخه سترګو ته راځي، بیا پر مخ باندې پروزي او داسې تور او بې رونقه یې کړي چې هر چا ته هغه ښکاري چې دا ګنهګار دی. او چې کله د ګناه په واسطه باندې زړه مړ شه، زړه تیاره شه، بیا هیڅکله هغه ته نیک کار خوند نه ورکوي او هیڅکله دا زړه نه غواړي چې زه نیک کار وکړم چونکه زړه مړ دی، زړه تیاره دی. هغه تل لپاره دا غواړي چې زه په بدو، په منکراتو، په فجایو باندې اخته یم. نو راشئ د زړه تیارهوالي او د زړه مړوالي نه ځان لرې وساتئ، الله رب العزت اطاعت مخ کړئ. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي ان للحسنة ضیاء فی الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في القلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في القلوب الخلق. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نیکي د بنده مخ ته ځلا او رونق ورکوي. هغه انسان چې تل لپاره نیکي کوي نیکبخته انسان وي، د هغه په مخ کې د هغه اثرات ښکاري، یو نورانیت د هغه په مخ کې موجود وي او همدارنګه نیکي په زړه کې رڼا اچوي او همدارنګه نیکي د انسان رزق فراخوي.
نیکی د انسان بدن قوي کوي او د خلکو په زړونو کې محبت پیدا کوي. نیکبخته انسان سره ټول خلک محبت لري، ځکه چې په ته نیکو عملونو باندې الله دوست شوې، الله محبوب شوې او الله محبت د ستا په زړه کې پیدا شو، نو الله رب العزت جبرائیل رالیږي مسلمانانو ته وایي چې دا الله ته ګران دی، تاسو ته هم ګران شي. نو نیکي د انسان په مخ کې نورانیت پیدا کوي، د ستا مخ ته جلا ورکوي، په زړه کې د رڼا اچوي، روزي دې فراخوي، بدن دې قوي کوي او محبت به د خلکو په زړونو کې پروت وي او بدی د انسان مخ توروي، د انسان مخ ته توروالی ورکوي، د انسان زړه تیاره کوي، د انسان بدن کمزوری کوي، د انسان روزي کموي او له دې سره سره د خلکو په زړونو کې د کرکې پیدا کولو سبب هم ګرځي. کله چې د انسان د زړه تیاره زیاته شي نو پریشانی او حیرانتیا یې هم ډیره شي چې بالاخره په بدعاتو او د ګمراهي او د تباهي په کارونو کې په داسې طریقه مشغوله شي چې بیا په ځان باندې هم نه پوهیږي چې زه څه کوم. همداراز په ګناه باندې عادت کیدل له اطاعت څخه د بېبرخې کیدلو او د زړه د مړوالي سبب ګرځي چې ته په ګناه باندې همیشه عادت یې، له اطاعت څخه به بېبرخې شي، زړه به دې مړ وي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث ذل ادمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوء ورهبانها. عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي ما ولیدل چې ګناهونه زړه مړ کوي او هغه څوک چې په ګناه باندې عادت کیږي نو په ګناه باندې عادت کیدل خواري او ذلت راوړي. د ګناه پرېښودل د زړونو ژوندون دی، ځان ته د ګناهونو خلاف تګلاره اختیار کړه او په آخر کې فرمایي چې بېشکه دین فاسدو بادشاهانو، بدو عالمانو او ناپوهه عابدانو خراب کړ. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې زموږ زړه په نیکو اعمالو باندې ژوندی وي او تل لپاره د الله یاد او د الله ویره زموږ په زړونو کې پرته وي. چې زړه مړ شه بیا انسان تباه دی او برباد دی. همدارنګه د ګناه په واسطه د عمر برکت له منځه ځي. کله چې له خلکو او په خاصه توګه لږ خپلوانو سره په نیکي کولو باندې عمر اوږدیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احب ان یبسط له فی رزقه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دا خوښوي تر څو یې په روزي کې پراخي راشي او د قدم په نښو کې وروسته والی راشي نو خپلولي دې وصل کړي، خپلولي دې وپالي. د قدم له نښو ښه وروسته والی د دې نه مراد عمر دی، د عمر اوږدوالی دی. نو خپلولي پاللو باندې، مور و پلار سره په نیکي کولو باندې د انسان عمر اوږدیږي. نو د هغې پر ضد د دې پر ضد عمل کول چې ظلم، زیاتی، ګناه کول په دې باندې عمر کمیږي. د عمر کموالی یا خو په اصلي معنا سره دی او یا ورڅخه مراد د عمر برکت له منځه تلل دي او د عمر ارزښتناکې شیبې د زړه او د ژوندون په کارونو کې هغه له منځه ځي، ځکه هغه په طاعت کې نه تیریږي چې په آخرت کې به دغسې بنده د افسوس کوي او وایي به یا لیتني قدمت لحیاتي، ای کاش کې په ژوندون کې مې د آخرت لپاره څه لیږلي وای. خو نه، هغه په ژوندون کې تل لپاره په ګناه اخته وه، په بدبختیو باندې اخته وه. نو هلته څومره پښیمانتیا کوي هغه ته بیا ګټه نه رسوي. او هغه انسان چې په ګناهونو باندې عادت وي تل لپاره ګناه کوي، توبه نه وباسي، ګناهونه نور ګناهونه زیږوي، بیا په ګناهونو باندې عادت وي. نو چې ګناهونه زیات شي نو بیا د بنده څخه د خلاصون لاره ورکه شي. ان من عقوبة السیئه السیئه بعدها وان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. د بدي سزا ورپسې بله بدي کول دي چې بیا به پې عادت وي، او د نیکي ثواب ورپسې د بلې نیکي کول دي. همدارنګه په ګناه کولو سره د زړه اراده کمزوري کیږي او د ګناه عادت اخیستل کیږي. بیا له دې امله بنده ته د خیر طرف ته راګرځېدل یا توبه ویستل ډېر مشکل کار وي. چې په ګناه عادت وي نو تا ته به توبه ویستل ډېر بې سخت وي، ځکه کله چې یو څوک په ګناه باندې همیشه والی کوي، په هغه باندې عادت وي، نو ګناه د هغه عادت ګرځي چې بیا یې له زړه څخه د هغې بدوالی نه وځي، بلکې په خپلې بدکاري باندې به هغه فخر کوي او خلک به ورڅخه خبر وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما هر امتی به وبخښل شي مګر هغه څوک چې ښکاره ګناه کوي هغه نه بخښل کیږي.
او د ګناه د ښکاره کولو څخه دا هم ده چې یو سړی د شپې کوم کار وکړي بیا یې سبا په داسې حال کې چې الله ورباندې پرده اچولي وي دی وایي چې فلانکیه د شپې مې داسې او داسې کار وکړ په دې خو الله شپې پرده اچولې وه خو چې کله سبا مهال شي هغه پرده له ځان څخه په خپله لرې کړي او ځان په خپله وشرموي او د داسې انسان بخښنه به الله نه کوي. نه قدرمنو اوریدونکو راشي ځان د الله په طاعت باندې عادت کړئ. په ګناهونو باندې ځان ما عادت کوئ. په معصیت او په فحشا باندې ځان ما عادت کوئ. کنی بیا به تاسو ته توبه ویستل ګران کار شي او نیکي طرف ته به راګرځېدل بیا که ګران کار وي. یو ورځ به مرګ تاسو ته راورسیږي او لاړ به شي بیا به د الله په حضور کې ولاړوي بیا به جواب تاسو سره نه وي. الله دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي. قدرمنو اورېدونکو دا زموږ نننۍ خپرونه ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو ما ویل تا سره براشي نیکمرغي او سکون ما ویل تا سره براشي نیکمرغي او سکون څومره چې ډېره شوې همهومره پریشانه دې کړم لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم د ګناه پیټې دې راپڼ کړه سرګردانه دې کړم لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم یا مې په خپله ځان تېرستی او یا تا دوکه کړم یا مې په خپله ځان تېرستی او یا تا دوکه کړم هر څه چې و خو په والله چې پښیمانه دې کړم لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم هر څه چې و خو په والله چې پښیمانه دې کړم لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم د ګناه پیټې دې راپڼ کړه سرګردانه دې کړم لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم ای بی وفا ای د رنګونو فریبونو دنیا ای بی وفا ای د رنګونو فریبونو دنیا اول د نورو نرام بیلو بیا لزانه دې کړم لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم اول د نورو نرام بیلو بیا لزانه دې کړم لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم د ګناه پیټې دې راپڼ کړه سرګردانه دې کړم لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم ما سره عجیب څوکړي خاورو تا او تا به څوکړي ما سره عجیب څوکړي خاورو تا او تا به څوکړي مننه ډېره بدرګه تر قبرستانه دې کړم لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم مننه ډېره بدرګه تر قبرستانه دې کړم لاله دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم د ګناه پیټې دې راپڼ کړه سرګردانه دې کړم لاله دې دنیا ستړی ستومانه 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 دې بیا پر مخ باندې پروزي او داسې تور او بې رونقه کړي چې هر چا ته هغه ښکاري چې دا ګنهګار دی
او چې کله د ګناه په واسطه باندې زړه مړ شه، زړه تیاره شه، بیا هیڅکله هغه ته نیک کار خوند نه ورکوي او هیڅکله دا زړه نه غواړي چې زه نیک کار وکړم، چونکه زړه مړ دی، زړه تیاره دی. هغه تل لپاره دا غواړي چې زه په بدو، په منکراتو، په فجایو باندې اخته یم. نو راشئ د زړه تیارهوالي او د زړه مړوالي نه ځان لرې وساتئ. الله رب العزت اطاعت مخ کوي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي ان للحسنة ضیاء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في القلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في القلوب الخلق. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نیکي د بنده مخ ته ځلا او رونق ورکوي. هغه انسان چې تل لپاره نیکي کوي، نیکبخته انسان وي، د هغه په مخ کې د هغه اثرات ښکاري، یو نورانیت د هغه په مخ کې موجود وي او همدارنګه نیکي په زړه کې رڼا اچوي او همدارنګه نیکي د انسان رزق فراخوي. نیکي د انسان بدن قوي کوي او د خلکو په زړونو کې محبت پیدا کوي. نیکبخته انسان سره ټول خلک محبت لري، ځکه چې په ته نیکو عملونو باندې الله دوست شوې، الله محبوب شوې او الله محبت ستا په زړه کې پیدا شو. نو الله رب العزت جبرائیل رالیږي، مسلمانانو ته وایي چې دا الله ته ګران دی، تاسو ته هم ګران شي. نو نیکي د انسان په مخ کې نورانیت پیدا کوي، د ستا مخ ته جلا ورکوي، په زړه کې د رڼا اچوي، روزي دې فراخوي، بدن دې قوي کوي او محبت به د خلکو په زړونو کې پروت وي او بدي د انسان مخ توروي، د انسان مخ ته توروالی ورکوي، د انسان زړه تیاره کوي، د انسان بدن کمزوری کوي، د انسان روزي کموي او له دې سره سره د خلکو په زړونو کې د کرکې پیدا کولو سبب هم ګرځي. کله چې د انسان د زړه تیاره زیاته شي نو پریشانی او حیرانتیا یې هم ډیره شي چې بالاخره په بدعاتو او د ګمراهي او د تباهي په کارونو کې په داسې طریقه مشغوله شي چې بیا په ځان باندې هم نه پوهیږي چې زه څه کوم. همداراز په ګناه باندې عادت کیدل له اطاعت څخه د بېبرخې کیدلو او د زړه د مړوالي سبب ګرځي چې ته په ګناه باندې همیشه عادت یې، له اطاعت څخه به بېبرخې شي، زړه به دې مړ وي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث ذل ادمانها وترك الذنوب حیاة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوء ورهبانها. عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي ما ولیدل چې ګناهونه زړه مړ کوي او هغه څوک چې په ګناه باندې عادت کیږي نو په ګناه باندې عادت کیدل خواري او ذلت راوړي. د ګناه پرېښودل د زړونو ژوندون دی. ځان ته د ګناهونو خلاف تګلاره اختیار کړه او په آخر کې فرمایي چې بېشکه دین فاسدو بادشاهانو بدو عالمان د ګناه په واسطه باندې انسان د سختیو مشکلاتو مصیبتونو سره مخ کیږي چې دا هم ضرر او نقصان د ګناه دی. الله رب العزت په سورة طلاق کې فرمایي ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا. څوک چې د الله څخه وډار شي، د الله څخه وویرېږي، تقوا او د الله ویره اختیار کړي نو کارونه به یې ورته آسان کړي. خو د دې برعکس څوک چې الله تعالی څخه نه ویرېږي، د الله ویره د هغه په زړه کې نه وي او د رب العزت نافرمانی کوي نو الله تعالی به یې کارونه مشکل او سخت وګرځوي. دا د الله وینا ده. نو راشه ګناه پرېږده، بدبختی پرېږده، فحشا پرېږده، الله ته متوجه شه. په هغه څیزونو باندې عمل وکړه چې الله تا ته امر کړی او د هغه څیزونو نه ځان وساته چې الله ته د هغه نه بند کړی، چې الله رب العزت د دنیاوي ژوند هم درته ښایسته کړي، د کړاوونو د مصیبتونو نه دې وساتي او د آخرت ژوند هم پروردګار درته ښایسته کړي. تاسو وینئ یو فاجر او بدکاره انسان چې تل لپاره په معصیت او په ګناه کې اخته وي که د بدن په لحاظ سره هغه ډیر هم قوي وي خو د اړتیا او سختی په وخت کې هغه کمزوری شي، الله یې د سختی سره مخ کي چې بیا خپل ځان نشي خلاصولی. د روم او د فارس کافرانو ته وګورئ چې څومره د مضبوطو بدنونو خاوندان ول خو د سختی په وخت کې د ایماندارو صحابه و کرامو په مقابله کې هغوی پاتې راغلل او له ناکامي سره مخ شول. دا ځکه چې د مؤمنانو بدن او زړه قوت لري
د هغو الله مل دی او الله رب العزت کارونه آسانه کوي. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، ګناه پرېږدئ، ګناه نن ټول پیژنو. په هغه څه باندې چې الله ناراضه کیږي هغه پرېږدئ، په هغه څه باندې چې د الله رسول ناراضه کیږي هغه پرېږدئ. الله ته مخ واړوئ، د الله ویرې ته په خپل زړونو کې ځای ورکړئ، تقوا ته په خپل زړونو کې ځای ورکړئ. او که په ګناهونو باندې اخته یئ، شپه ورځم او ساعت هم په ګناه کې تیریږي، په دنیا کې به هم ستاسو دپاره آرام او سکون نه وي. د دنیا ژوند به هم په ذلت او په بدبختیو کړاوونو کې تیریږي، او په آخرت کې به هم د الله په حضور کې سرښکتي او شرمنده بیا ولاړ وي. الله ته به بیا ځواب نشي ویلی، او هلته د الله نه څه پټیږي هم نه. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو عملونو توفیق راکړي، د هغو عملونو توفیق چې په هغه باندې الله زموږ نه راضي کیږي، او الله رب العزت دې تل لپاره موږ د ګناهونو نه وساتي. همدارنګه زموږ خویندې، زموږ اولاد دې الله د ګناهونو نه وساتي چې رب العزت د عذاب او د لعنت نه بچ شو. همدارنګه د ګناه په واسطه باندې د انسان، د مسلمان انسان زړه تیاره کیږي او هغه زړه مړ کیږي. ګناهګار انسان په زړه کې تیاره مومي او داسې احساس کوي چې گویا په زړه کې شپه او یا ترږمۍ موجوده ده، او زړه ته یې دغه تیاره داسې ښکاري لکه په سترګو کې چې حقیقي او حسي تیاره ویني. دا ځکه چې د الله اطاعت او د الله تابعداري رڼا ده او ګناه تیاره ده. د دغې تیارې اثر له زړه څخه سترګو ته راغورځولی شو او د هغه خلکو د پاسه د کاڼو باران وشو. په څه وجه د مدین په خلکو د سوري په شکل د ورېځې عذاب راغی او اور د ورېځې نه په دوی راښکته شو او دوی وسوځول. هغه څه شی و چې د هغه له امله یې فرعون او د هغه قوم په دریاب کې ډوب که. ولې قارون سره د کور، شتمنۍ او کورنۍ په ځمکه کې ښخ شو. د څه شي په وجه پر بني اسرائیلو باندې بیلابیل آفتونه راپرېوتل. کله به ووژل شول، کله به بندیان شول، کله به کورونه وران شول، او کله به ظالم بادشاه او په هغو باندې مسلط شه، او کله به له خپل وطن څخه جلا وطن شول. د دې ټولو پیښو او د دې ټولو عذابونو سبب ګناه وه. الله رب العزت دې موږ د ګناهونو نه وساتي. الله رب العزت دې تل لپاره موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. د الله رب العزت په کلام کې دا خبره ډیره واضحه ده چې د بدو بدله بد دي. دا یو عامه قاعده ده چې الله رب العزت فرمایي من یعمل سوءا یجز به. څوک چې بد کار کوي د هغه په سبب به هغه ته سزا ورکول کیږي. امام قرطبي رحمه الله په احکام قرآن کې لیکي چې د جمهور علماو نظر دا دی چې دا آیت د دې آیت لفظ عام دی، دا کافر او مؤمن دواړو ته شامل دی. یعنی کافرانو ته هم د خپلو بدو عملونو نه سزا ورکول کیږي، مسلمانانو ته هم په خپلو بدو عملونو باندې سزا ورکول کیږي. امام ابن کثیر رحمه الله هغه په خپل تفسیر کې لیکي دغه مصیبتونه په دنیا کې چې په چا باندې مصیبت راځي، کړاو راځي، نو چې چاته په دنیا کې سزا ورکول کیږي هغه به د خپل عمل په سبب وي. دا د رسول الله وینا هم ده. مسلمان ته تکلیف رسیدل د هغه د ګناهونو لپاره کفاره ګرځي، او الله تعالی ته چې کوم خلک ډیر نږدې دي د هغوی بدي آخرت ته نه پرېږدي، بلکې له دنیوي مصیبتونو، رنځونو، کړاوونو سره یې مخ کوي تر څو آخرت ته د ګناه له پیټې نه سپک او پاک لاړ شي. نو چې کم تکلیفونه، کم کړاوونه موږ ته زموږ د ګناهونو د وجې نه موږ ته رارسیږي، الله دې په هغه باندې موږ ته صبر نصیب کړي. داسې نه چې په دنیا کې موږ ته کړاو راورسیږي، مصیبت راورسیږي او په هغه باندې صبر ونه کړو، ناشکري وکړو، چې په دنیا کې هم په کړاو او په آخرت کې هم په مصیبت کې اخته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبه. بنده د هغه ګناه په وجه چې کوي یې له روزي څخه محرومیږي. یعنی د ګناه په وجه به الله ستا په رزق کې، ستا په روزي کې کموالی راولي. همدارنګه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي انی لا احسب الرجل ینسی العلم کما تعلمه للخطیئة یعملها. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي زه دا باور لرم چې یو سړی په ګناه کولو سره هغه علم هیروي چې هغه علم یې زده کړی دی. نو دا د ګناه ټول ازرار. یو عمده
ضرر او عمده نقصان د ګناه دا دی چې د علم څخه محرومتیا چې د ګناه په وجه باندې به الله تعالی د علم نه محروموي. امام ابن قیم الجواب الکافی د ګناه پیټې دې را پڼ کړه سرګردان دې کړم ای لاله هم دې دنیا ستړی ستومان دې کړم د ژوند لار سرګردان دې کړم ای لاله وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. ای لاله هم دې دنیا ستړی ستومان د ژوند لار څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمند د عالم څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمند د عالم خپل عمله څه بدرنګه او ارزانه دې کړم ای لاله هم دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت او د خوشحالي جامې په تن ولرئ. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د ګناه پیژندنه او د ګناه اضرار او نقصانونه. ګناه هغه څه و چې زموږ مور او پلار آدم او بیبي حوا علیهم الصلاة والسلام یې له جنت څخه چې د خوشحالي د نعمتونو او د راحتونو کور دی د دنیا کور ته چې د خفګان د ستونزو او د تکلیفونو کور دی راوویستل. اگر که ځینې فقهاو زموږ مفسرینو هغه ته لغزش هم ویلی دی. ولې ابلیس له آسمان څخه ځمکې ته راوغورځول شو؟ لعنتي وګرځید، د الله تعالی له رحمت څخه بې برخې شو، شکل بدل شو او باطن تباه شو. الله ته د نږدېوالي پر ځای د هغه له رټنې او لرېوالي سره مخ شو او د هغه د تسبیح او د تقدیس ویلو په ځای د کفر او شرک په دام کې ونښتلو. دا ټول د څه وجې نه؟ د ګناه د وجې نه. د نوح علیه السلام په زمانه کې د ځمکې د مخ اوسیدونکي په څه سبب د اوبو طوفان غرق کړل؟ د ګناه په سبب. هغه کوم څیز و چې د هغې په وجه د عادیانو په قوم تیز باد راولګید، په ځمکه یې وویشتل، تباه یې کړل او د خرما د پریوتو ډډونو په څیر وګرځېدل. د څه له امله د سمودیانو په قوم چیغه وشوه چې د هغوی زړونه یې وچول او له مخې تباه شول. په څه سبب باندې د صدوم قریه او د صدوم کلی آسمان پورې اوچت شو او بیا الټه ځمکې لمن سأل عن دواء الشافي کې دا ټول ذکر کړي دي. ځکه علم نور او رڼا ده چې الله رب العزت یې د بنده په زړه کې اچوي. دا د الله صفت دی. خو ګناه دغه رڼا مړه کوي. کله چې امام شافعي رحمه الله د امام مالک رحمه الله په وړاندې د درس او لست په مجلس کې کیناست نو د هغه د پوهې پوروالي او هوښیارتیا ته حیران شو او داسې ورته ویل انی ارى الله قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. زه وینم چې الله ستا په زړه کې رڼا اچولې ده نو هغه د ګناهونو په تیارې سره مه مړه کوه. هغه څوک چې ګناه کوي هغه علم او هغه زده کړې چې هغه کړي الله رب العزت به د هغه علم او د هغه زده کړې نه محرومه کړي. په ځانګړې توګه هغه زموږ طالب العلمان ورونه چې هغوی اسلامي زده کړې کوي، د الله رب العزت کلام ولي، د محمد رسول الله احادیث ولي، د فقهاو مجتهدینو اقوال او فقه ولي، نو هغوی باید د ګناه نه ځان وساتي، د ګناه نه ځان بچ کړي. ځکه علم او زده کړه رڼا ده او ستاسو په ګناه باندې به الله دغه رڼا ستاسې په زړه کې مړه کړي او تاسې به له علم نه محرومه کړي. همدارنګه هغه څوک چې ګناهګار وي تل لپاره ګناه کوي هغه به له ویرې او وحشت سره مخ کیږي.
د ګناه په وجه د انسان په زړه کې د ده او د پروردګار ترمنځ وحشت او نااشنایي پیدا کیږي او د هغه د قرب او اطاعت له مزې څخه بې برخې کیږي، نو بیا که هغه د ټولې دنیا خوندونه هغه ته ورکړی شي نو هغه پخوانی حالات هغه ته نشي رسیدلی. همدارنګه د ګناه په وجه انسان له نورو خلکو څخه نااشنا کیږي او په ځانګړې توګه له نیکانو څخه چې بیا د هغوی په ناستې د زړه تنګیږي چې نیکانو سره کینی او څومره چې نااشنایي او وحشت زیاتیږي په همغه اندازه له هغوی له ګټو او برکتونو څخه بې برخې کیږي. هغه څوک چې ګناه کوي د هغه د پروردګار په منځ کې د کومه رابطه نه وي، الله سره نااشنا وي او همدارنګه د نیکانو په مجلسونو کې هغه تنګیږي، ځکه هغه تل لپاره په فحشا او منکراتو ګناهونو کې اخته دی. نو چې د الله نه نااشنا شوې، د نیکانو په ویناو باندې د علماو په ویناو باندې د ستا زړه تنګ شه، د دیو په مجلسونو کې تا ته زړه تنګوالی راغی، نو لاړې تباه شوې، دنیا دې تباه دی، آخرت دې تباه دی. الله رب العزت دې موږ ته د هغه عملونو توفیق راکړي چې موږ الله ته نږدې شو، تل لپاره د الله ویره زموږ په زړونو کې پرته وي، الله سره آشنا شو، د الله نااشنایي نه ځان وساتو. همدارنګه د نیکانو مجلسونه، د علماو مجالس، د علماو د خبرو اوریدل زموږ په ورځني ژوند باندې مثبت تأثیرات کوي، دیو سره علاقه پیدا وکړئ، علماو او اهل الله سره ناسته پاسته وکړئ تر څو د دیو په واسطه تاسو الله سره اشنا شئ. او که په ګناهونو کې اخته یئ، توبه و استغفار نه وي، نو الله له به م لرې شئ، د نیکو خلکو نه به م لرې شئ، بیا به دنیا و آخرت دواړه رسوا او ذلیله وي. همدارنګه